محترمینو، کومه مسله چې زه اوس تاسو مخ ته ایښول غواړم، شاید د بعضو مخ ته د بعضو په ذهن کې دا لږ بېادبي راسي، لیکن په دین او په اسلام او په شریعت کې شرم نشته. کتابونو ښه ښکاره بیان کړې ده. هغه مسله ډېر ملګر پر ټلیفون باندې هم پوښتنې کوي، په شخصي کې هم پوښتنې کوي. یعنی د خلکو د زندګۍ مسله ده، ځکه موږ ودې ته مجبوره سو چې دا مسله په وضاحت سره ستاسو مخ ته کښېږدو. هغه مسله دا ده چې ډېر کسان د اول شپې سره د خپل کور والا سره د واده د اول شپې سره په جنګ او په شک او په شبهات کې پرېوځي. د دوی په ذهنونو کې دا پرته وي چې اورېدلي یا د خلکو سره یا د نورو چا سره چې ښځه یو داسې پرده لري چې هغه ته بکارت وایي، چې دا چې کومه ښځه بدکاري ونه کړي یا یو غلط حرکت ونه کړي، دغه پرده نه ځایلیږي او داسې ویني وي او داسې وي هاسې وي. نو چې هغه نه وویني، نو بیا دی په شک او په شبهات او په جنګ او په جنګل باندې اخته سي. نو زه به لږ د دې خبرې ستاسو مخ ته وضاحت وکړم. محترمینو، پر دې باندې ما ډېر تحقیق وکړي او ډېر کتابونه مې پر وکتله، اسلامي غیر اسلامي هر رنګه ډاکټري غیر ډاکټري کتابونه ما پر دې باندې مطالعه کړه. د هغه خلاصه به ستاسو مخ ته کښېږدم. دغه د ښځې چې کومه پرده یا بکارت ورته ویل کېږي، دا خبره غلطه ده چې دا به صرف او صرف که چا بدکاري وکړه یا د خپل خاوند سره کوروالي وکړه، دا به ماتېږي په بله طریقه سره. نه ماتېږي. کتابونه دا لیکي چې کومه زنانه غټ قدم واخلي هم دا ماتېږي، پرې کېږي، او کومې زنانه ناجوړي زیاتوي هم دغه خورستېږي او خرابېږي. لکه تاسو خپله په ذهنونو کې وګورئ چې پر سترګو څه اوښکې را روانې، دا د مخ چمړه څونه سخته ده، دا خرابه کړي. پزه سه نزله را روانې، دا پزې چمړه څونه سخته ده، هغه چمړه در دې سخته نه ده، دا څونه سخته ده، لیکن دا هم خرابه کړي وروسته کړي. نو چې د کومې زنانې ناجوړي زیاته وي، د هغه د وجې څخه دغه پرده هم وروسته او خرابه سي او ضایع سي. او بله محترمینو، چې د کومو کتابونو خلاصه زه ستاسو مخ ته راوباسم چې هغه داسې چې لکه څنګه چې د انسانانو په نورو اعضاو کې کمزوري او ډیلپن راغلی دي، لکه زړونه، پښتورګي، لاسونه او پښې، دماغ، اعصاب، دا ټوله د تنزل ښکار جوړ سوي دي او کمزوري سوي دي، د هغه رنګه په دې کې هم کمزوري راغلی ده. چې دا اوس داسې نه ده لکه څنګه چې به مخکې وله چې دا به وینې سخته وله، اوس داسې نرم جوړ سوی ده. لکه یو مثال یې ورکړی دی چې هغه وایي لکه دا د بدن چې دا د لاس چې نری پوست واړی چې صرف د لږ سپینې اوبه وکړي، نو دا هم دغسې سوی. او کچېرې د چا د لږ څه نه څه وینه هم وکړي، نو هغه داسې وي چې دونې لږ خاشه وي چې هغه نورې اوبه ورسره ګډې سي، نو د دې هغه سوروالی ختم سي. لکه څنګه چې غاښ وینه وکړي او لاړې ورسره ګډې سي، نو هغه وینه ژړه سي یا د ژړوالي لا ختم سي، نو دا هم داسې سي. نو کم خلک چې د دغه وجې سه پر خپلو کور والا باندې شک او شبهات کوي، او دا په کتابونو کې لیکلي وله چې د الله جل جلاله به د قیامت پر ورځ هغه سړی ذلیل او رسوا کړي چې کم سړی پر خپله پاک دامنه کور والا باندې شک او شبهات کوي، دا به الله جل جلاله د ټولو مخ ته ذلیل او رسوا وګرځي. او حکیم الامت علامه محمد اشرف علي تانوي رحمه الله هغه لیکلي ول چې کم سړی د خپل کور والا سره ظلم ناکي او نجایز کی او دغه رنګ شک او شبهات پر کی، دا به الله جل جلاله په دنیا کې په مهلک عذاب کې مبتلا کی، هلاکون کې عذاب کې مبتلا کی. اسه محترمینو، شک او شبهات کې مفروزي، خپل زندگی او خپل ژوند مخربوي. دا د الله جل جلاله نعمت ته ته درکړی دی. لئن شکرتم نزيدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. الله جل جلاله فرمایي چې کم سړی شکر ادا کړي زه نعمت کې اضافه لري راولم، او چې ناشکری وکړي هغه
دا الله نعمت یې درکړی دی. داسې خلک ستا سپین ږیري سول ودونه نسي کولی. داسې خلک ستا چې هغه وایي چې ایسې یو سپین سری یې ایسې یو بوډۍ یو کونډې چې هغه سره زه واده وکړم که بدکردار یې که زناکار یې کار شي ایسې زه واده ورسره وکړم لیکن نه یې سي کولی. تاسو ته الله جل جلاله د عظیم نعمت درکړی دی چې دغه لباس لکم وانتم لباس لهن. الله جل جلاله فرمایي چې ستاسو لباس دی لتسکنوا علیها د دې سکون حاصله کړي. لیکن د شیطاني حرکات پر شیطاني سوچونو باندې ته داسې د خپل نعمت خرابوي د دې ناشکري کې د الله جل جلاله د سوال. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایي چې د خپل کور والاو سره دا پوښتنې مه کوئ چې تا زندګي څنګه تېره کړې، تا ژوند څنګه تېر کړی، تا به داسې کړي، تا به دا مه کوه. بس دا ورته وایه چې تا څه کړي دي خیر دی، خو اوس به خیال کوې اوس واده اوس به دا چمونه نه کوي. پر زړو کیسو باندې جنګونه مه کوه. الله جل جلاله که د قیامت په ورځ تا څه دا پوښتنه وکړي چې تا دا څه کوله، هر سړی من آنم که من دانم، هر سړی خپله زندګي په خپله ښه پېژني چې کمې دندې، کم کارونه، کم فراډونه، کمې منډې، کمې ترنډې، کمې بدنظري، کمې بد اخلاقي، کمې بدکرداري، هر سړي ته ځان معلوم دی چې کړي مې دي. نو که الله د قیامت په ورځ پوښتنه درڅه وکړه چې تا دغه چمونه کول، د دې جواب وکړه تا زما یو کمزوری بنده در ګریبان او د هغه دې در سر نیولې وله چې تا داسې کړي دي، تا داسې کړي دي، نو چې تا دا چمونه کړي دي د دې جواب به څه ورته. او په یو کتاب کې دا هم لیکلي وله چې یو سړی کور والا یو داسې ظلم او یو داسې ناکي داسې جرم وکړي چې شریعت د طلاق اجازت ورکړی و، لیکن د هغه معاف کړه او کله مړ شو هغه ته الله جل جلاله ورته وویله چې تا زما یو کمزوری بنده، زما کمزوری بنده چې تا ته شریعت د هغه د ایله کېدو اجازت درکړی و، تا معاف کړه، نو زه درتا ډېر غیرتمن یم، تا هم معاف کوم. ها د شریعت پابندي پر ولګوه، لیکن خپل ژوند او خپل زندگی مه تباه کوه په دغه کیسو باندې، په دا شک و شبهات باندې. او دا بعضې کسان درواغ وایي چې داسې وسو داسې وسو داسې وسو. د دوی په خبرو کې مه راځي، مه د شیطان په حرکتونو کې راځي، مه داسې پر دا باندې شک و شبهات چلوي. الله جل جلاله شکر ادا کړي چې الله نعمت درکړی دی، دغه نعمت صحیح استعمال که. خپل ژوند او خپل زندگی مه خرابوي او خپل زندگی مه بربدوي. او دا بعضې خلک دغه سوچونه چې ولې په اوله شپه نارې نه وشوې، ونه شوې، دا ونه شوې، دا ټوله محترمه دا خبرې د شریعت خلاف دي. او که چیرې یو ښځه بدکرداره وي او هغه ډېر دا چمونه کړي او دته دا ښه ټریننګ شوده سوی او چغې او نارې ویي، نو بیا به ته وایې چې دا سمه ده. نو محترمینو د خپل ژوند او خپل زندگی مه خرابوئ، شک و شبهات کې مه پرېوځئ او خپل آخرت او دنیا دواړه مه خرابوئ. د الله شکر پر دې نعمت باندې ادا کړئ او هغه پر زړو خبرو باندې جګړې او جنګونه مه سره کوئ، مه به هغه پوښتنې ځین کوه. بس دا ورته چې اوس الله جل جلاله تا ته خاوند درکړي، نو داسې حرکتونه او داسې چمونه مه کوه چې دنیا او آخرت په خراب سي. والسلام علیکم.